پردو جنکو سره په موبایل د خبرو کولو انجام وګورئ ښه د بونیر الک او د مردان د جنۍ سره عجیبه واقعه ده کنه که تاسو واورئ نو تاسو به ټول حیران شئ او زما ټولو پښتنو ته یو ښکلی پیغام دی ملګرو داسې وه کنه چې د ملیشې نه یو کس راغی کنه بونیر ته او د بونیر کس چې دی نو هغه د مردان د یوې جنۍ سره چې دی نو هغه سره خبرې اترې به یې کولې خو دغه جنۍ چې دی نو واده شوې هم وه او د دې بچي هم و او دې بونیر هلک چې دی نو دی به ورته په مخ رنګان کولو او دې به د جنۍ سره خبرې کولې خو دې جنۍ ورسره یو عجیبه کار راشه مردان ته او زما سره میلاو شه زه ستا سره به ګپ شپ ولګوم او د یو بل سره به میلاو شو نو چې کله دا هلک چې دی نو دی راغوښتلی دی یو خاص ځګي ته نو دا جنۍ لګېدلې ده که نه خپل وروڼه یې راغوښتلي دي او خپل خاوند یې هم راغوښتلی چې دا هلک زما نه قلاریدو نو چې کله هغه هلک مردان ته راغلی دی هغه ځګي ته نو داسې فساد یې ورسره کړی دی د تلو نه هم ایستلی دی بیا چې دی نو دغه هلک ایله په خوارو د مردان نه وتی دی او تښتېدلی دی ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی نن سبا چې دی که نه دوستي نشته دی نن سبا به که نه یو کس به ستا سره دوستي هم کوي او ستا په خور سره به په ټلیفون باندې خبرې هم کوي ملګرو ما ولیدله که نه زه په دې معاشره کې ګورم که نه زه چې کله د معاشرې ته وځم او زه پرې لږ نظر واچوم نو ماته هر څه پته لګي خو یو کس دی که نه چې هغه د یو کس سره دوستي هم کوي د یو کس سره دوستي هم کوي او کلاس بیلو هم دی بیا چې دی د خور سره خبرې کوي افسوس خبره دا ده که نه چې ته ورسره دوستي هم کوې ستا کلاس بیلو هم دی ستا ورسره تعلق هم ساتې او بیا چې دی د خور سره خبرې کوي د شپې ورسره خبرې کوي افسوس خبره دا ده دا تاسو که نه برداشت کولی شئ نن سبا چې دی چې د کور نه د بهر په هغه انسان باندې به اعتبار نه کوي داسې سپي خو د سره کور ته پرېښودل نه دي پکار دغه سپي نه دي دا کومه سپي چې اوس په دې معاشره کې دي او کومه د پردو جنکو سره خبرې کوي ته خپله خور مور نه لرې دا ځینې خو خوریانې نه وي که نه نو هغه په دې څیزونو باندې پوهېږي هم نه چې هغه خور نه وي که نه نو هغه ته به څه احساس محسوس شي چې زما هم خور وه زما د خور سره څوک خبرې کوي زه برداشت کولی شم که نه د هغه ځینې خلکو خو خور نه وي که نه او ځینې خلک یې خو پروا هم نه کوي ملګرو اوس چې هم ورسره خبرې به کوي هم ورسره ګپ شپ لګي هم ستا کلاس بیلو دی او هم چې دی نو ته ورسره د خور سره خبرې کوي افسوس خبره ده نن سبا داسې قسمه سپي چې دی نو خپل کورونو ته مه پرېږدئ دا ټول سپي دي ښه ما ولیدل که نه زه چې کله معاشرې ته وځم زه هر یو کس پېژنم چې دا په کومې لګي تېروي که نه موږ هر سړی پته لګي که نه موږ چې یو انسان ته وګورو ماشاءالله الله پاک دومره علم راکړی دی چې په هغه هر انسان باندې پوهېږو ملګرو خو نن سبا چې دی نو په معاشره کې دا خبره ډېره عامه ده جنکو سره خبرې کېږي او هغه جنکو سره خبرې کېږي که نه چې ستا سره به هم ګپ شپ هغه هلک لګوي ستا دوست به او دوست به لګي او ستا د خور سره به هم خبرې کوي ښه ما ولیدله که نه هسې نور مخامخ د خلکو نومونه نه شو یادولی که نه ځکه سوشل میډیا ده خو کله وخت راغی نو سوشل میډیا کې به د نومونه هم یادوم انشاءالله